سرسایه ورکوي نو په دې سړي باندې د چا سرسایه واجب ده؟ په سړي باندې چې مالداري صرف خپله سرسایه پې واجب ده او د نابالغ اولاد سرسایه پې واجب ده. ګورئ ښه، د بالغ اولاد سرسایه په پلار نه ده واجب او د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب. چې کم سړی مالداري په د خپله سرسایه او د خپل نابالغه اولاد سرسایه دا په ده واجب ده. او چې کله د سړي اولاد بالغ وي نو د هغه سرسایه په پلار نشته. که هغه مالدار و جو ورکوي به، که مالدار نه و غریب و جو نه ده پې واجب. ګوره پلار مالدار دی او بالغ بچی غریب دی نو په پلار واجب ده او په بچی نه ده واجب. ښه، نابالغه اولاد د پلار سره حسابیږي. نو د بالغ اولاد او د ښځې سرسایه دا په خاوند باندې، په دې پلار باندې او د ښځې په خاوند او د بچو په پلار دا واجب نه ده. ښه، په ده لازم نه دي. البته که دی ورکوي نو ورکولی شي. دې مطلب دا دی چې دی مطلب دا نه دی چې دی ورکولی نشي. عام طور پر د کور یو سربراوي مشر وي، هغه د ټولو د طرف نه سرسایه ورکړي، ټولو ته ووایي ستاسو سرسایه ما ورکړي، نو بالکل ټیک ده، بالکل ایک اس مسله هم نشته. خو مطلب صرف دا دی چې دا پې واجب نه ده. او دا سرسایه به واجبیږي کله؟ دا د رکوټي اختر په سار. ښه، چې د رکوټي اختر سار شي نو سرسایه په بنده واجب شي.